د طالبانو حکومت وايي تورخم کې کومه جګړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د تورخم په دروازه کې نښته نه ده شوې، خو دوی تاییدوي چې دروازه بنده ده. د تورخم د جګړې ویډیوګانې پرون پاکستاني خبريالانو د سیمه ییزو چارواکو له قوله پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړې. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد بیګاله ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په تورخم کې ستونزې پیښې شوې وې، خو هغه ټینګار وکړ چې هلته جګړه نه ده شوې. په تورخم کې نښته نه ده شوې، خو یو لړ ستونزې وې. نوموړي وویل په تورخم کې نښته نه ده شوې، خو یو لړ ستونزې وې. هلته له اصولو سرغړونې کې د ځینې ناروغانو او د هغوی پایوازان ځورول شوي وو. همداراز د خلکو د اسنادو په برخه کې ځینې ستونزې راغلې وې. نو سیمه ییزو چارواکو د تورخم لار بنده کړه، خو حادثې روانې دي چې موضوع ته حل لار وموندل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د تورخم دروازه وروسته لغه د طالبانو لخوا وتړل شوه چې پاکستاني پولیسو د یوه افغان ناروغ پایواز ته له دروازې د اوښتو اجازه ورنه کړه. د دې راپورونو له مخې طالبانو له پیښې وروسته دروازه د موټرو او خلکو پر مخ بنده کړه او د اعتراض په دود یې ډزې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د سیمه ییزو پولیسو د یوه چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړې ده. ځینو پاکستاني رسنیو هم دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د طالبانو په ډزو یو عسکر ټپي شوی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.